دا د خوست ولایت د مرکز متون اړوند د نوي کوټکي کلي د یو تن اوسیدونکي قیم جان صابر د جومات په انګړ کې د کیلو د ګوتو په شمار ولاړ بوټي دي خو ارزښتمن ځکه دي چې وایي خو دله د خوست په آب و هوا کې هم کیله زرغونېدلی او غوره حاصل ورکولی شي. قیم جان صابر چې د شیخ زاید پوهنتون د کرنې له پوهنځي څخه فارغ شوی وایي هیله یې وه چې په دغه ولایت کې یو داسې بوټی ترویج کړي چې پخوا نه وي کرل شوی. په مو داسې فکر وکړو چې خوست دپاره زه باید داسې یو نبات انتخاب کړم چې په خوست کې مخکې نه وي شوی چې د هغې د جملې څخه مو کیله انتخاب کړه ده او دغې اقلیم ته مو فکر کړو چې کیله په ګرم اقلیم کې او چې ورښت ډېر وي په هغه کې نتیجه ورکوي. هغه وایي که د کرنې ریاست مسؤلین او نور بنسټونه یې ملاتړ وکړي د کیلو کښت به د خوست په کچه پراختیا ورکړي. عموما یو کلن بوټي کې شمېرلی کېږي د 12 نه یا په 14 میاشتو کې دا حاصل ورکوي. که چېرته موږ سره په دا کې نوره بنسټونه کومک وکړي نو زه زیر یم چې په دا برخه کې نوره هڅه وکړم. د کرنې ریاست مسؤلین د نوموړي دغه ناوخت خرکلی کوي او ډاډ ورکوي چې د کیلو په ترویج کې به نه یوازې له صابر بلکې له ټولو بزګرانو سره هر اړخیزه همکاري کوي. د خوست ولایت اقلیم او آب و هوا د ډیرو هغو نباتاتو یا د هغو موجوداتو دپاره مساعده ده چې تر اوسه دلته نه و تجربه شوي. له هغې جملې څخه یو هم د کیلې بوټی ده چې سږکال یې الحمدلله ښه نتیجه ورکړه. نو موږ ورسره خپله ژمنه کوو وعده کوو چې دوی دې د خپل کار مخته یوسي که یې د دوا ضرورت سي که یې د سرې ضرورت سي که یو بل ضرورت سي انشاءالله هغه به موږ ورته په وخت باندې رسیدګي وکړو. ځایي اوسیدونکي هم د کیلو دغه ترلاسه شوی حاصل خورا مثبت ارزوي او وایي چې له پاکستان څخه د راواردېدونکو کیلو په پرتله له هر اړخه غوره دي. پر هیوادونو نه د دغه بوټي د دې میوې ارتاګ هم ګمرک هم نوره په لیارو کې تکلیفونو سره سره د دې شیانو نه ټول ولس خلاص شو او هم به بزګر ته ګټه رسېدلې وي هم به د دلته خلکو ته توزه او جدیدترین شی پیدا شوی وي. د یادونې ده چې خوست کې 3 ډوله کیلې لکه ګرینډ ناین، کواندیش او اپل بنانا ازمایل شوي چې تر ټولو ښه نتیجه همدې اپل بنانا ورکړې ده.